ځکه د الله جل شانه سره تعلق د شپې جوړېږي د ورځې نه. څه جوړېږي؟ د شپې محبت او عشق د الله جل شانه سره په څه ټایم کې جوړېږي؟ د شپې جوړېږي. ګورې نه معراج ته د شپې تللی او که د ورځې تللی و؟ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. دا مسله ده. د دې نه دا معلومیږي چې الله جل شانه چې کوم کتاب نازل کړی د هغې علم اصل حقیقي علم انسان ته په هغې وخت کې ورکوي کله چې دی د شپې هغه څیز لولي. کله چې هغه څیز د څه ټایم لولي؟ د شپې دی. مفسرینو حضراتو په دې کې یو خبره ذکر کړې ده احادیثو مبارکو کې ده. هغه دا چې حضرت موسی علیه السلام مبارک دغلته یوازې تللی و او دا حکم الله جل شانه ورته کړی و په سټارټ کې چې ته راځې نو ذوالقعدې په میاشت کې به راځې. کومه میاشت کې؟ ذوالقعدې په میاشت. کومه چې شروع کېږي څه میاشت ده؟ د حج میاشت ده. ورپسې ذوالحجه ده، بیا 10 ورځې د هغې دي. نو دغه میاشت ورته الله جل شانه ښودلې او ورته یې ویل چې دا ټوله میاشت پکې روژه وي. څه به وي؟ روژه به نیسي، هسې نه. بیا موسی علیه السلام مبارک بارک راځي. موسی علیه السلام کله 13 ورځې 13 شپې تېرې کړې هلته. نو چونکې روژه مسلسل نیولې وه، مسلسل او عجیبه خبره وه چې شپه ورځ روژه و موسی علیه السلام. څه شپه ورځ روژه. دا مطلب نه دی چې 13 منځ کې پکې خوراک نه دی کړی. دا چې کوم به د روژې ټایم و د پېشمني او د روژه ماتي ټایم و هغه به یې کوو. د شپې به هم روژه وه، د ورځې به هم روژه وه. څنګه چې ابتدا د اسلام کې هم داسې وه. دا صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین هغې به راغله که نه د مزدوریانو چې خوراک به یې وکړو، روژه به یې ماته کړه او بیا به څوک اوده شو بس هغه به بیا پېشمنۍ نه کوو، سبا به بیا روژه نیوله. نو خلکو به د خوب نه مخکې څه کوو؟ ځان به یې مړه وو. داسې وي. بیا الله جل شانو اساني وفرمایله. مخکې سورت بقره کې بیا هغې تفصیل تېر شوی دی 2 سپاره کې. د موسی علیه السلام مبارک 13 ورځې داسې تېرې کړې روژه په خوله باندې. نو خولې نه ورته داسې عجیبه بوی محسوس شو. نو مسواک یې راواغوسته، مسواک یې وکړو. نو فرشتې رالې الله جل شانو فرمایي چې دا دې څه چلو؟ ستا د خولې دا خوشبو خو ما ته د مشکو د خوشبو نه زیاته خوښه وه. حدیث شریف کې څنګه راځي؟ وإن لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. د روژهدار د خولې نه چې دا کم وږم ځي، کم بدبو ځي، دا د الله جل شانو د مشکو نه زیاته خوښه ده. مسواک وکړو. الله جل شانو ته وفرمایل اوس سره 10 نورې سیوا کړه. 10 سره نورې سیوا کړه.